د حماس راکټي او د اسرائیلو ځوابي بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه خو ډېر مهم خبر ته. اسرائیل وایي چې د دوی پر خاوره د فلسطیني وسلوالو په بریدونو کې لږ تر لږه 250 اسرائیلیان وژل شوي او تر 1000 زیات نور ټپیان شوي دي. حماس غورځنګ له غزې تراړې پر اسرائیلو سلګونه توغندي توغولي او هممهاله یې لسګونه وسلوال په ناڅاپي ډول د اسرائیلو سویلي سیمو ته ننوتي دي. دغه وسلوالو هلته ګڼ شمېر کسان وژلي او لسګونه نور چې ویل کېږي پوځیان او ملکي وګړي دواړه پکې شامل دي یرغمل نیولي دي. اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې پر غزه تراړې درانه هوایي ګزارونه کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا تر 210 کسان پکې وژل شوي دي. حماس وسلواله ډله وایي پر اسرائیلو برید کې ګڼ شمېر اسرائیلي سرتیري نیولي دي چې ځینې لوړپوړي افسران هم پکې شامل دي. د حماس د سیاسي برخې مراسیال له الجزیره تلویزیون سره په مرکه کې وایي هغه څوک چې موږ سره بندیان دي ټول زندانیان به پرې آزاد شي. که د هغه اشاره په هغو فلسطینیانو ته وي چې اسرائیلو سره بندیان دي. اسرائیلو منلي چې د دفاع ځواک یو مهم جنرال یې هم یرغمل شوی دی. په ځینو تصویرونو کې لیدل کېږي چې حماس د اسرائیلو پوځي مرکزونو ته ننوځي او پر شوبلو انځورونه اخلي او خوښي کوي. له غزې پر اسرائیلو د توغندیو له ناڅاپي سلګونه ګزارونو وروسته د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین وایي هېواد یې په جګړه کې دی. د اسرائیلو لومړي وزیر په دې هکله اسرائیلو ته وینا کې وویل د اسرائیل ولسه موږ له عملیاتو نه تېرېږو بلکې په جګړه کې یو. دا یوازې د تاوتریخوالي ډېرېدل نه دی بلکې بشپړه جګړه ده. نوموړی وایي دا جګړه به دوی ګټي. داسې ښکاري چې د سختدریځې حماس ډلې لسګونه وسلوال هم د اسرائیل سویلي سیمو ته رسېدلي دي. لومړي وزیر بنیامین هم په خپله وینا کې هم د دې یادونه وکړه او په خبره اسرائیلي امنیتي او دفاعي ځواکونو مشرانو ته امر کړی چې په لومړي سر کې د دې ترهګرو لرې کول اقدام وکړي چې په خبره یې همدا اوس د عملیات روان دي او له دې وروسته په داسې کچه ځوابي جګړه پیل کړي چې په وینا یې دښمن له دې مخکې نه وي لیدلي. د حماسي پوځي څانګې ادعا کوي چې پر اسرائیل یې په 20 دقیقو کې د راکټونو 15,000 ګزارونه کړي دي. له دې بریدونو سملاسي وروسته د اسرائیل په لر او بر کې له بریدونو د خبرداري سایرونه وغږول شول. د حماس ولوړپوړي چارواکي ادعا کړې چې پر اسرائیل یې له غزې سیمې د توغندیو زرګونه ګزارونه کړي او له همدې کبله د اسرائیل په روغتونونو کې د سلګونه ټپي شویو کسانو درملنه شوې ده.